باچا زما د پړک دی ویل څومره مهنت مې وکړلی خو لکه ظالمه دا کم فارق دې ساز کړی دی ولا د کشتۍ ته پکې وګورې او د ماشومانو ته پکې وګوره دا کم سیل پکې کوي وا سترګور د خودې تباه برباد کا ستا نه اوس نه خلاصېږو ما نه چل ستا مخې دا خبره کوه خپل مې د خولې نه ببله راچېل وه اوس ترې له پاک لکه کشتۍ د خولې تباه هلکه کسان چوت که کسان چوت که و ظالمه دا کوم موبایل دې پیدا کړی دی د دې رومانس دا ډرامه خو پې داسې خوند کوي چې داسې بار ته ترې راوځي دا هلکان داسې ښایسته پکې ښکاري او که نه ظالمه دا خو مې ډېر ګران اخیستی واه زما خو پې دا سترګې ډېرې خوږې ولګېدې ظالم چرګه او که نه ظالمه څنګه دې پرې رانوځي لکه ظالمه دا خو ماته خلکو ویل دا سترګور دی خو ما نه منو دا خو ګټې چی نوی موبایل یې راله تباه و برباد کړو خدای دې تباه و برباد کړي ستا په سر مې هر چا سره پرېښېده ستا په سر د ټولې دنیا گۍ نه خفه شوی یم بس نو مې ناخلم رسوا بشي بس سمر باغی نه خفه شوی یم ظالم شیه دا کومه ګانه دی ویل ښایسته اواز دی دی داسې اواز خو د کرم خان هم نه دی لکه ستا چې کوم اواز دی کنه طبی سریه زما اواز خو ډېر ښایسته دی اوري زما په اواز پسې خو د ډېر لرو نه خلک راځي زما یوه ګانه خو راته بیا ووایه کنه منه چې ستا د اواز بیا چې کابل پیر خو ډېر ښایسته اواز و او کنه زما اواز خو ډېر څوري دی اوري د لرې نه پسې خلک راځي غوږ شه ورته ستا په سر د ټولې دنیا گۍ نه لکه سړی خو د سترګورو سړی راته چاړه کو خیر هلکه د ظالم شه چا راته ستا ډېر صفت کړی دی په ثمرباغ کې چې دا داسې سره کونډۍ اړی او داسې اړی ته ماته واړوه یو څلور پنځه ولې نه مړه یاره ډېر شی به درته واړوم څه به یاد ساتې شی کنو دا کومه سره کونډۍ تاړې په ثمرباغ کې داسې ټیلنټ برابري دا کومه سره کونډۍ وړولې من خو ماشاءالله شپږ پیره ویلې خو چې په تاسو کې دا نخرې دي که نه کېږي دي در پکې اوف ظالمه کم سترګې دي دي ستاسو هغه ماشاءالله هم ورسه کار نه کوي تباه دي کړو ظالمه غرق تکلو تباه دي کړم وی اوف د ظالم شیا دا کمې کپړې دي کړي دي ولې مزه به نه کوي چې خرچي یې کړې ده مزه خو به کوي شري ته نه سمېږي په دې جب کې دې کېږدمه دا ماته وایي په جب کې دې کېږم زما ټول ثمرباغ خلک ولیدل کیسې میسې پرېږدوه ظالم چرګه دا کمې کپړې دي کړي ستا سرکاري سترګوره تا چې من سترګې مې لامزلې دي هغې نه مخې نه منډې وړلې لږ ماشاءالله وایه خوله دې پې نه ماتېږي پوه شولې وروره چې زه لس ځل ماشاءالله ووایم که نه هم کار نه کوم وروره د دې ځینې ځګنې په دې ځمکه به ورک شي وسه هلکه زموږ کلي کې چې سترګور دی هغه دا دی او که نه هغه دا دی ګټې چې ګټې یا الله توبه استغفرالله هغه دا دی چې نو خو زما یېره وشوه او که نه ځان ساتل پکار چې فکر راځه خو حسد ده او که نه لاړم
خو یې تباه شي ته زما نه جوړه وشلولې لکه څه وکړم نو مړه تباه برباد شه ته ماشاءالله نه دې کار نه کوي نو زرده سترګه وره بچې ته دې سینه سمېږي خو دا کلي دا خلک پسې راغونډو چې پته ولګي څه لارې راوباسو دا خو موږ چرته کوي تباه برباد هم کړي بچې ځو دې چې ځو ملک صاحب 200 موړه ته راغلي یو ما پارکو په کسانو کې شته راواچېله نوې کپړې یې له خرابې کړلې والله دې ملک صاحب دې غوسه وکړه ملک صاحبو زما ښایسته اواز و ما به ګانه ویل او اواز یې راره خراب کړی دی څه لارې راوباسه ملک صاحب ما به ښکلی جمناسټیک کوو ښه ګیم به مې کوو دې راته ویل ټرایانې راته وکړه زما یې خو ټول ګیم خراب کړی اپریشن مې وکړو ملک صاحب څه لارې راوباسه ملک صاحب زما نوی موبایل و هغې راله وس و د دې څه حل لاره راوباسه ستاسو ټولې خبرې ما واورېدې دې تاسو مخکې هم ډېر زیات ریمانډونه ورکړي دي اوس داسې کوو چې دا د خټ نه ښکته ګزارو نو یا خو بد شي توبهګار به شي کنې مړ خو به شي ملک صاحب دا خبره ټیک وکړه راځئ چې په ورشو